د زابل شاجوی ولسوالۍ کې زوروره چاودنه او مرګ ژوبله. تر پایه ما سره واوسئ، په ډېر څه به پوه او خبر شئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په زابل کې طالبان وایي چې د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د لار غاړې ماین چاودنې له کبله یو ځوان وژل شوی او 3 ماشومان ټپیان دي. د زابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند ذبیح الله جوهر وایي یاده پیښه پرون د جمعې پر ورځ د اوري پر 11 ناوخته د شاجوی ولسوالۍ اړوند سره غره په سیمه کې رامنځته شوې ده. د په خبره د تیرو وختونو څخه پاتې لارغاړې ماین پر یو ټیکټر چاودنه کړې چې په ترڅ کې یو ځوان وژل شوی، یوه کوچنۍ نجلۍ او 2 هلکان ټپیان دي. هغه ډیره کړه چې ټپیانې د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لیږدولي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.